نبی کریم صلی الله علیه وسلم زمونږ استاسو محسن دنیا کې محسن په آخرت کې هم زمونږ استاسو شفیع وي زمونږ استاسو لوی محسن به وي شفاعت پکې رسول الله صلی الله علیه وسلم د الله په اجازه سره رسول الله مبارک یو ځل صحابه کرام سیده کول لاس په صف کې اودرول د جهاد لپاره او صحابه کرام په غشي باندې سیده کول چې سیده شي نبی علیہ الصلوۃ والسلام کده مز موقبه و صحابي فرمای نبی کریم صلی الله علیه وسلم با ابتداء زمونږ صف داسې سیده کول لکه څنګه چې خلکو غش سیده کوي او بیا به رسول الله مبارک کو فرمایل چې اے زما صحابه اے خلکو خپل صفونه سیده کوي غنی الله تعالی بستاسو پزړو کې یو بل سره اختلاف پیدا کی بغض او حسد به پیدا کی نن مسلمان ته تربیت تر دی ولې د صف سیده کول نشته نبی کریم صلی الله علیه وسلم د جهاد لپاره صفونه سیده کوي صف سیده کوي او رسول الله مبارک سره لاس کې غشه صحابه کرام ته سیده سیده یو صحابي ته چې راورسه داغه په بدن باندې کپړه نو هغه سره غشه لګیدل رسول الله مبارک ته زو بدل علم صحابم سر دی غصه دي چې اوس د صحابي ته وګوره چې رسول الله مبارک ته وي بدل علم نبی کریم صلی الله علیه وسلم تو فرمایل بدل اغستل د حق بدل نه اغسته خو لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا فرمایل بدل اغستل د حق دی څه طریقې سره په یو موقع باندې بل واقعا احادیثو کې نقل شوی دی یو صحابي دی نبی کریم صلی الله علیه وسلم او فرمایل ک په ما باندې چا حق پورته نو خپل بدل والی بس کله چا څه بدلی بدل والی بس رسول الله مبارک اعلان وکړ او صحابي پاسه دوی حضرت زما در باندې بدل دی فلان کیزه کې تاسو تلای په اسمانه تاسو کوړه او چلو لزمام لا لګیدل او زما بدل علم ټول صحابه دنه وټکیږي چې صحابي ته وګوره د رسول الله مبارک نه بدل اخلي نبی کریم صلی الله علیه وسلم دې ته پوره اجازه ده صحابي وي حضرت ز تاسو په ملا باندې والم تاسو بخپل املاخ کار کوي زما بدل په هغه ځای باندې علم چې کم ځای باندې زه لګېدل رسول الله مبارک خپل املاخ کار کړ او صحابي ورغه او د نبی علیہ الصلوۃ والسلام په شام مبارک چې کوم مهر نبوت وای خپل بدل غسل مقصد نو د رسول الله مبارک په ملا مبارک چې کوم مهر نبوت وای خپل صحابه مینو په نبی علیہ الصلوۃ والسلام باندې چرته بدل نه دی غست رسول الله مبارک په دغه وی چې په آخرت کې په ما باندې چا بدل نه پاتې نو بدل غسل مارته وي هغه سيزونو کې چې دیو انسان پتا باندې بدل وینو هغه ته اجازه ورکول پکار دي چې بدل وال اخرت ته پاتې نشي د دې سپېړه خو برداشت وکال ته او سړی وي چې مال سپېړه راکړي نو بیا بس ځکه بدلی دا په ورځ د قیامت هغه څه شي نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو ځل صحابه کرام ته فرمایل وی تاسو ته پته د غریب او مسکین څوک دی غریب او مسکین دا څوک ته صحابه وي هغه انسان دی چې هغه سره دراهم او د نانیر نه پیسې ټاکی روپیا وسره دا مسکین دی او غریب دی فقیر رسول الله مبارک او فرمایل فقیر او مسکین دغه سره نه دی بلکې هغه انسان دی چې پرز د قیامت د الله په دربار کې حاضر شي او د سره نیکای وي انبارونه د غرونو برابر نیکو سره حاضر شي منځونه ډیر وي روزي ډیر وي زکاتونه ډیر وي نیکای ډیر وي رسول الله مبارک او فرمایي یو سړی براشي د الله دربار کې وي الله زما غیبت کړي منځونه ډیر دي خو الله زما غیبت کړي الله تعالی به ته دی غیبت کې تنه دا منځونه د نیکای واچو د فلان کې لیور بل براشي الله فلان کې ځای کې په ما ظلم کړو الله بوئی دا نیکای د لور کې
بل براشي الله زما پوله پټه والے الله به دا نور نه کېدل یو به حاضریږي هغه ټول نه کې به ختم شي بیا به هم خلق حاضر شي الله تعالی زمون پیدا دا حق ته الله به دا هغه ګناونه راوالي په د باندې انبار کی او د جهنم فیصله به شي نبی علیہ السلام فرمای غریب او مسکین دغه سره دی